په وختونو کې په یوه کلي کې یوه ونه وه. په دې ونې باندې دوه کارغانو د چارلي او کلارا په نوم له خپلو ماشومانو سره یې ژوند کاوه. یو ورځ یو مار د کارغانو د ونې خواته راغی. هغې یو سوری د ونې لاندې پیدا کړ او همالته ولاړ. کلارا وګوره، یو مار زموږ ونې ته د ژوند کولو لپاره راغی. موږ باید احتیاط وکړو. زه موافقه یم چارلي. مارونه خطرناک دي، خصوصا زموږ د ماشومانو لپاره. موږ باید یو لاره پیدا کړو چې دوی وساتو. چارلي او کلارا د خوړو پیدا کولو لپاره لاړل او خپل ماشومان یې یوازې پرېښودل. کله چې دوی راغلل، ماشومان ورک شوي ول. وای نه، زموږ ماشومان نشته دي، څه به شوي وي؟ مار زموږ ماشومان یې خوړلی دي. موږ باید یو څه وکړو چې دا کار نورو نه کړي. څو میاشتې وروسته کلارا نورې هګۍ واچولې او دا ځل یوازې چارلي د خوړو پیدا کولو لپاره لاړه او کلارا یې په ځالۍ کې پرېښودله. زه باید دا ځل هوښیاره اوسېږم چې مار ونشي کولی زما ماشومانو ته زیان ورسوي. مار کلارا یې ولیدله، د ونې په سر پورته شو او په ماشومانو باندې حمله وکړه. مرسته چارلي، مار بیا راغلی. چارلي د کلارا چیغه یې واورېدله او له نورو کارغانو سره د ځالۍ په خوا روان شو. موږ به دا ځل مار ته د دې کار اجازه ورنه کړو. کارغانو هڅې کولې چې له مار سره جګړه وکړي، خو مار ډېر قوي و. مار وروسته له دې چې د کارغه بچیان یې وخوړل، خپل سوري ته ولاړه. موږ نشو کولی چې داسې ژوند وکړو. موږ باید یو چا څخه مرسته وغواړو. زه موافقه یم چارلي. راځه چې د هوښیار ګیدړ څنګ کې لاړ شو. هغه شاید موږ سره مرسته وکړي. نو چارلي او کلارا د هوښیار ګیدړ څنګ کې لاړل او خپله ستونزه یې ورته وویلې. ګرانو کارغانو، زه ستاسو حالت باندې پوه شوم. زه یو پلان لرم چې شاید تاسو سره مرسته وکړي. هیله کوم موږ ته ووایه هوښیاره ګیدړه، موږ بیخي نا امیده شوي یو. سبا سهار ته د سیند څنګ ته په هغې وخت کې لاړ شئ چې شاهي کورنۍ هلته لامبو وهي. هغوی خپل زیورات بیرون اوبو څخه کیدي. یو غاړکۍ واخلئ، بیا ساتونکي به تاسو تعقیب کړي. خدا به څه رقم موږ ته مرسته وکړي. تاسو غاړکۍ د مار په سوري کې واچوئ. کله چې ساتونکي مار وګوري، هغوی به مار مړ کړي او غاړکۍ به هم واخلي. دا ډېر ښه پلان ده ګیدړه. په بل سهار چارلي او کلارا د سیند څنګ ته لاړل. کلارا یو غاړکۍ واخیستله او چارلي هم له خپل لوړ غږ سره یې چغې وهلې چې د ساتونکو پام ځان ته راجلب کړي. ساتونکو کارغان یې ولیدل او دوی یې تر هغې ونې پورې تعقیب کړل. هغه غاړکۍ پورته راکړه. هغه کارغان مه پرېږده چې وتښتي. کله چې ساتونکي ونې ته راورسېدل، کارغه غاړکۍ لاندې د مار په سوري کې واچوله. زما له کور څخه لرې اوسېږئ. وګوره، یو مار. موږ باید خپل ځانونه وساتو. حمله پرې وکړه. ساتونکو له خپلو تورو او لرګیانو سره مار یې مړ کړ او غاړکۍ یې بیرته واخیستله. چارلي او کلارا له لرې څخه یې کتلې او ډېر خوشحاله او شکرګزاره ول. مننه ګیدړه، ستا پلان صحیح کار یې وکړ. موږ تا څخه ډېر منندوی یو. هوښیارتیا تل له قدرت څخه ښه ده. زما ګرانو کارغانو، دا تل په یاد کې ولرئ. له هغې ورځې وروسته چارلي او کلارا له خپلو ماشومانو سره یې په خوشحالۍ ژوند کاوه او د مار له زیان څخه هم په امان کې ول. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل لایک، سبسکرایب او زنګوله ووهئ.